مولوي اکرم شاه آغا د کندهار پوهنتون د رئیس په توګه رسما دنده پیل کړه. د اعلی قدر امیرالمؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د حکم په اساس مولوي اکرم شاه آغا د کندهار پوهنتون رئیس وټاکل شو، چې نن سه شنبه د کندهار ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری له لوري د کندهار پوهنتون اړوند د بیلابیلو ادارو مسؤلینو، د پوهنځیو مسؤلینو او استادانو ته ورپېژندل شو. د پیژندنې یاد مراسم چې د قرآن کریم د څو مبارک آیتونو په تلاوت کولو سره راپیل شول، د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری په پیل کې د مولوي اکرم شاه آغا د ټاکل کېدو حکم ولوست او له هغه وروسته د ولایت مقام د دفتر رئیس وویل د ټولو هدف دا دی چې علم حاصل کړو او د همدې علم په مټ ټولنې او هیواد ته پرمختګ ورکړو او هم خپل هیواد له هیوادونو سره سیال کړو، چې په خبره یې دا یوازې د همدې علم په مټ کولای شو. د ولایت مقام د دفتر رئیس د خپل خبرو په دوام د کندهار پوهنتون اړوند د ټولو ادارو له مسؤلینو، د پوهنځیو له رئیسانو او ټولو استادانو څخه غوښتنه وکړه ترڅو د کندهار پوهنتون له نوي ټاکل سوي رئیس سره ټول د کارونو د پرمختګ په موخه بشپړه همکاري وکړي او هم یې ټولو ته د ولایتي ادارې په استازیتوب د هر ډول همکاریو ډاډ وړاندې کړ. وروستیو کې مولوي اکرم شاه آغا د مسؤلینو له لوري د مسؤلیت پر چوکۍ کښېنول شو او په ټولو چارو کې د بریالیتوب په موخه دعاوې ورته وسوې.